خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ډېر لوی بزرګ تیر شوی د بادشاہ مجلس کې ناست او ابو علی ابن سینا د بادشاہ حکیم دی ابو علی ابن سینا د زمانه حکیم او صاحب فلسفی قابل سړی او خيار سړی ناشنا او داغه په ډېر لوی عزت کې دا بادشاہ به د ابو علی ابن سینا ډېر عزت کاو ځکه د بادشاہ خاص حکیم او د خپل فن لوی عالم او لوی مولا او چې په دربار ته راته په اس باندې سور نو ټول دربار به وته درې د بادشاہ به مدرې ده او د بادشاہ سره به یو ځای په اس باندې دربار نه وته راته به لوی عزت او لوی شان مجلس کې ابو علی ابن سینا ناشته بادشاہ ناشته وزیران ناشته مشیران ناشته او خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه د الله د نوم صفاتونه شروع کړي دا الله په نوم باندې دا ټول کائنات جمع دي دا الله نوم د دې ټولو کائنات روح دی دا الله نوم چې وي نو دا ټول کائنات به جمع دی وي چې دا الله نوم نه کائنات به ختم شي دا الله نو دا صفاتونه کوي نو ابو علی ابن سینا وتوي خواجہ ابوالحسن خرقانی ته وی دا یو رکوټ ټکی او دا ټوله دنیا کې انقلاب دی رکوټ ټکی راستره دی پټینه ټکی دا الله نو خواجہ ابوالحسن خرقانی و تمخ ورواړو وی اے خر تو چې دانی وی خر ته پس پويږي په خوا دا فارسی عام ولکه د عربی پشه زمونږ په کتابونو کې په خوا به خلکو فارسی زده کول زمونږ په دارالعلوم دیوبند کې باقاعده به ټولو خلکو زمونږ د مشران چې څومره علما ټولو له فارسی ورته فارسی کې شعرونه ویلي نو او ته وی اے خر تو چې دانی خر ته پس پويږي ابو علی ابن سینا ته چې دی وته وینو د ابو علی ابن سینا نه خولې روان شي ځکه یو ډېر لوی سړی چې د بادشاہ په دربار کې دی وته خر او خو هغه په شرمونو شرم او رسوا شو د وزیرانو مخ کې مشیرانو د بادشاہ په مخ کې هغه رنګونه بدلول چې خدای دا خواجه صاحب ساده سړی ماته د ټولو خلکو مخ کې د ما سونه عزت دی او د ماته خر وي او راته لادامو چې خر ته پس پويږي او خلک مسکی شو چې ابو علی ابن سینا یو ټک سره داسې خیره کړ چې سمې برابر او دا غریب رنگونه بدلیږي زیړ تور رنگ زیړ شو یو لوی سړی یو وزیر چې د بادشاہ په دربار کې لګ ماموري غوندم بی عزت کې دا خداغه د پرړې لوی خبره او خواجه صاحب مقه لګیا دی بل دا ټکی هغه ته وي او لګیا دی د الله د نوم صفاتونه کوي او خلکو ته د الله ذکر کوي الله یادوي په دې به جمع دی په دې بستاسو کور جمع دی دا چې مخ ورواړو وی حکیم صاحب وی دا څه چل در باندې وشو ته خورنګونه بدلې را بدلې رنگ دې زړیږي او تورېږي خولې در نو به دې څه چلو شو ته خو سمناس وي سپورې وی خر دې راته وي او رنگونه باندې بدلېږي شرمونه دی شرمولم په دې ټول مجلس کې د بادشاہ او د وزیرانو په مخ کې د مسونه عزت او د رسونه رسوا کړ یو خر دې راته وي خر او تماته رنگونه بدلې رنگ باندې بدلېږي خواجه صاحب ورته وی یو خر پتا کې دون انقلاب را وسته چې ما د توي خره یو خر چې رنگونه بدلې را بدلې خولې د نبیږي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي خر ټکی انقلاب راولي د الله نوم به نه راولي چې ته د الله نوم کې څه کمال دی بس واقعي د خدای نوم اغشتل دا د الله خوشحالي ده الله په خوشحالي